دچالاک رور په یو شکلي کلي کې دوه ورونه اوسېدل. د مشر نوم هیلیکس و چې ډېر چلاکه او ځان غرضه و. د کشر نوم دنیال و چې ډېر ساده صفا زله. کله چې د دوی پلار وفات شو نو هیلیکس په زړه کې وویل که ما جایداد برابر وویشو نو زه به هم د دنیال په شان په پټو کې سټوي کېږم. هغه یو مکار پلان جوړ کړو. یو ورځ هیلیکس دنیال ته وویل روره راځه چې د پلار مال په خپلو منځونو کې وویشو چې بیا جغله نه وي. خو زه ستا مشر رور یم نو فیصله به زه کوم. دنیال په ساده توب وویل سمه ده مشر روره ته چې څه وایې ما ته قبول دی. نو داسې به وکړو. دا چې زموږ په حجرې کې د انار ونه ده د دې لاندې برخه ستا شوه او د پاسه برخه زما شوه. او دا یو کمبل چې دی دا به د ورځې ستاوي او د شپې به زما وي. دنیال ډېر خوشحاله شو. هغه وویل شکر دی مشر رور ما ته نیمه برخه راکړه. هغه په دې نه پوهېدو چې هیلیکس ورسره څه لوبه وکړه. اوس به دنیال ټوله ورځ د انار ونې ته اوبه ورکولې او ډېر زیات محنت به یې کولې. کله چې د انار د پخېدو وخت راغی هیلیکس په زینه پورته شو او ټول سره انار یې وشکول. دنیال ورته وویل مشر روره لږ انار خو ما ته هم راکړه. هیلیکس په خندا وویل نه دنیال لاندې برخه ستا ده پاسنۍ زما ده انار زما دي. دنیال یو تبرګي راواخیست او د ونې په لاندې برخه یې ګزارونه یال کړل. هیلیکس له پاسه چیغې کړې دا څه کوې زه به راوغورځېږم. دنیال په سادګۍ وویل روره دا لاندې برخه زما ده زه یې وهم او که یې سیزم دا زما کار دی ته خپله برخه ساته. هیلیکس په زاریو شو دنیال بس کړه زه راکوزېږم انار به نیم په نیم کو. اوس د کمبل وارو. تقسیم داسې و چې کمبل د ورځې د دنیالو او د شپې د هیلیکس. د ورځې به چې لمر ګرم و دنیال به کمبل په شا ګرځولو او خولې به ترې بهیده. خو چې کله به مشام شو او یخه سیلی به راغله نو هیلیکس به په منډه راغی. دنیال کمبل راکړه اوس زما بخت شروع شو. دنیال به ټوله شپه په یخ کې رپیدو او هیلیکس په ګرم کمبل کې خوبونه کول. یوه شپه دنیال یو نوی ترکیب وکړه. هغه کمبل راواخیست او په اوبو کې یې خلویند کړو. چې کله شپه شوه هیلیکس راغی راوړه زما کمبل. دنیال لویند او دروند کمبل ورته وغورځولو. هیلیکس چیغې کړې دا څه دي دا خو ټول په اوبو لویند دی زه به ماشم په دې یخ کې. دنیال په خوندور انداز کې ورته وویل روره دا کمبل د ورځې زما دی زه یې وینځم او که اوبو کې یې ډوبم دا زما خپله خوښه ده ته یې د شپې کارو دا ستا حق دی. هیلیکس پوه شو چې دنیال اوس د هغه پلار دی. اردو کې ماتې وخوله نو هغه پوه شو چې د دنیال سادګۍ کې اوس ډېر حکمت دی. هغه په یخ کې ټوله شپه ناست او په خپلو غلطیو یې فکر کاوه. سهار وختې چې لمر راوخوت هیلیکس دنیال ته لاړ او د هغه پشو ته کوشیناست. دنیال روره ما وبخسه ما غوښتل چې ستا حق وخورم خو ته ما ته وښودله چې ایمانداري او رښتینولي تر ټولو لویه چالاکۍ ده. زه ستا په مخ کې شرمنده یم. دنیال په ډېره مینه د خپل رور سر ښکل کړو او ویې ویل روره ما هیڅ کله ستا بد نه دی غوښتل خو پلار صاحب ویلی و چې یو بل سره په انصاف چلند کوئ. هیلیکس وویل نن نه وروسته هر څه نیم په نیم دی. انار به هم دواړه خورو د غوا شیدې به هم نیمې وي او کمبل به هم یو ځای کار وو. له هغې ورځې وروسته هغوی په خپلو پټو کې یو ځای کار پیل کړو او په کلي کې د دوی د اتفاق صفت